لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا. کتاب ریاض صالحین یو سلاتین من نمبر باب دے ببارد دی کی چی سحر دو رکاتا سنت نرستا دا مستحب و سنت عمل دے چی یو سڑے اغا پخی طرف مانی ڈڑا ولگئی دی بارا کی دا باب دیو تیزی دا پدغ باندی چی دا ڈڑا لگول دا پکار دی سنت عمل دی اگر کو یو کس تهجد کړي او کني کړي خو چې د سحر سنت دو رکعات منځ کی نو په خي طرف باندې ډډه د لګول یو سنت عمل دی او کول پکار دی چې د الله سبحانه شان تکيري او په خي طرف باندې با ډډه ولګي. اول نمبر حدیث ته عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة عنها روایت داوی چې کان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن. روایت امام بخاری دی. عائشة صدیقه وی چې وو نبی صلی الله علیه وسلم هغه چې وکړه د سحر د منځ دو رکعات سنت وکړل نو استطاع على شقه الايمن نو ډډه ولګولا په خپل خي طرف باندې. د الله پیغمبر نه ثابت شو چې د الله پیغمبر سحر د سنت نه رستا په خي طرف باندې سم دس ډډه لګولا او به پاسه درې او جمع ته درې مانځ ته وته دي. دویم نمبر حدیث ته وعنها قالت دا حدیث د عائشہ عنها روایت ته دا وی چې کار نبی صلی الله علیه وسلم یصلی فيما بین ان يفرغ من صلاه العشاء الى الفجر 11 ركعه. و نبی صلی الله علیه وسلم چې مونږ وکاو په مابین د دې کې چې هغه د ماسوتن د مانځنه فارغ شو تر د سحر د صبح صادق د راخترو پورې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ټول مونږ یو رکعت کوو د ماخوستن د مانځنه بعد یسلم بین کل رکعتین او د الله پیغمبر به هر دو رکعاتو کې سلام اړو دو رکعات به کول ويوتر بواحده او په اخر کې به یو رکعت ویتر وکړو. واذا سكت المؤذن من صلاه الفجر کله چې بر سحر د مانځنه اذان کوون کې چوب شو اذان به ختم شو وتبين له الفجر او واغی ته سحر ښکارا شو وجاءه المؤذن او اذان کوون کې د الله پیغمبر په سراغ چې د جمع ټیم دی جمع ودریږي سبا ختل دی قام د الله پیغمبر په پاسه دو فرکع رکعتین خفیفتین نو دو رکعاته مون به سنت وکړل او لنډو کو مختصر به وکړو سپک به وکړل. دا به مخه تیر کله چې به سنت وکړه دو رکعات سنت چې به وکړه ثم اضطجع على شقه الايمن به د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل خي طرف باندې چې پریوت وډړه به ولګولا هاکذا داسي په دې طریقه باندې نو ډېر چې ولګول حتی یاتیه المؤذن الاقامه تر دې پوری چې دا شانت اذان کوون کې براغه اقامت ته اقامت بکیدو د الله پیغمبر براوته او د سحر هغه دو رکعات فرض من جمع هغه به ودرېدلا او قولها او روایت کده شانت مرادی چې عائشہ دا فرمای یسلم بین کل رکعتین سلام به ګرځو دا خبره مکه تیر شو چې سلام به ګرځو په مابین د هر یو د دو رکعاتونو کې نو معنی د مسلم کوم داسې معنی دی راغلی دا بعد کل رکعتین رسته د هر دو رکعاتونو رسته هر دو رکعاتونو بدله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کول هغه به دا شان سلام ګرځو. و دې روایت کې و فائدہ دا چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سحر دو رکعات سنت چې کړی دي لنډ او مختصری کړی دي او دایم دا چې داغه نه بعد به ډډه لګولا دا یو سنت عمل دی. بل فائدہ به قدام شو چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې ټول منځ عادت مبارک داغه دا چې ول رکعات به کول دا شانته اخره کې به یو رکعت کوو. بل فائدہ به قدام چې یو رکعت وترم ثابت شو چې یو رکعت وترم دا جایز دی.
درم نمبر حدیث او دا باب ختمیږي. وعن ابي هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره روایت داوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دي اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. الله پیغمبر فرمایي کله چې یو کس پتا سو کې سحر 2 رکعات سنت وکي فليضطجع على يمينه. حکم کله د الله پیغمبر چې هغه د خپل خي طرف باندې ډډه ولګي. خدا حکم د پاره د وجود نه دی، دا یو سنت عمل دی. خدا الله پیغمبر ترکیز او تاکید د پاره سوی چې هغه د ډډه ولګي په خپل خي طرف باندې. دا کول پکای دا ټول روایتونه رواه ابو داود او ترمذی به اسانید صحیحه. یعنی دا روایت چې کوم ذکر دا حکم چې راغلی دی امام ابو داود امام ترمذی ټول نقل کړی دی او په صحیح سندونو باندې ثابت دی چې سحر 2 رکعات سنت دا څوک کی پکار غل دادی یو سنت عمل دی او هغه وخت پاره کې د سنت عمل ملوي ژوندې نیوي عمل پني کیږي دا ډیر زیات عظیم اجر لري. 2 رکعات سنت سره چې کال سحر وکي سحر د منظر لپاره په طرف باندې مختصر او لنډه غونډه ډولګي به د پاتېږي. په دې کې فائدہ دار چې سره د مکیږي او دا شانته د الله د پیغمبر سنت عمل دی. دا غمینه باندې پکار دی چې الله تعالی موږ تاسو درجه اوچته کی. الله دې ټول خبرو تاسو موږ توفیق راکړي. وصلی الله علی نبینا محمد.